وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم شروع کو نو په اوله کې به تکبیر او تکبیر سره به لاسونه چتول د وګو پوري. واذا كبر للركوع کله چې رکوع له تو تکبیر به نو په ټیم کې به لاسونه چتول. واذا رفع راسه من الركوع کله چې رکوع نه سره او چتو سمع الله لمن حمده به وي نه هغه ټیم کې به سجل کو لاسونه به چتول. متفق علیه دا حدیث بخاری او مسلم کې دی. دا حدیث ډېر کسان چې ووري نو په هغه باندې شي چلوند کی ځکه چې دې کې مسله د څه بیان شوې ده د رفع الیدین او د هغې سره ځینې مولیانو د دې عوامو دومره بغض پیدا کړی دی چې دا مسله به ورته بیانې نه. حالانکه دا مسله عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم نقل کړی په بخاري او مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا چل کو. او یو بل حدیث و مخکې راشي به کېدی چې رسول صلی الله علیه وسلم به د دویم رکعت نه دریم تر پاسېدون هم به د تکبیر سره رفع الیدین کول. رفع الیدین د دې د نوم یې زده کوي دې ته رفع الیدین وایي. او د رفع الیدین مطلب په عربي کې څه دی؟ لاسونه اوچتول. نو دې ته اشارې ویل او دې ته چلونه ویل دا د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو پورې مزاح کول دي. دا کار هغه کړی نو چې څوک وایي چېرې پلانې اشارې کوي لکه رسول زموږ اشارې کړي دا پلانې چې دی د اس ته لکۍ په شان لکۍ وي یا د خر د لکۍ په شان لکۍ وي نو دا خو دې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي. نو دا سنت دي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده د دې به ادب او احترام کوي. نو نوم یې څه دی؟ رفع الیدین. او په منځ کې په څلورو ځایونو کې لاس اوچتول راغلي دي. اولنۍ تکبیره او بیا رکوع له چې ځي بیا چې رکوع نه راپاسې او بیا د دویم رکعت نه چې دریم ته راپاسې دې کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه راغلي. دا ډېره اسانه مسله ده. رفع الیدین دا مسله نه اسانه مسله ده خو ولې ګرانه شوې ده زموږ سره زموږ په ملک کې زموږ په علاقه کې؟ جواب د هغې دا دی چې د تعصب او تقلید ګرانه کړې ده. که موږ کې تعصب نه وی که نه او چا موږ ته دا مسله بیانه کړې چې بخاري مسلم کې داسې یو حدیث دی او هغې کې دا راغلي که موږ کې تعصب نه موږ به ډایرک عمل شروع کړی. خو دا تعصب د لاسه په دې حدیث عمل نه کولو لپاره به موږ 50 خبرې اوس لټوو. او ځکه زمونږ یو ملګری ډېر ملګري زمونږ دي چې علما دي فارغ شوي خو یو به راته خبره کوله موږ دوره کوله د بخاري مسلم یو عالم سره نو هغه به وي چې کم یو په تاسو کې تیز قرت کولی شي بس تیز چې به کم یې ولګي او هغه به تکړه و. د بخاري مسلم موږ داسې یو کړ به دې موږ وویستو روان به خو چې داسې حدیثونه به راغله لکه اوس دا حدیث دی ابن عمر دا حدیث بیا به وي لږ صبر وکړه. نو موږ خوشحاله شو چې لکه مولوي صاحب اوس د دې شرح وکړو موږ ته به طریقه بیان کړي چې لاسونه به داسې وچته دي شي نو یې داسې به ووایي چې دا حدیث د عبدالله بن عمر د رسول صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی خو د دې باندې د عمل نه کولو په دې باندې د عمل نه کولو دلایل واورئ. یو خو دا دی چې دا حدیث منسوخ دی. دویم دا دی چې هغه به بوتانو دپاره کول. دریم دا دی چې دا د دین رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دی. څلورم دا دی چې دا په مذهب کې نشته. پنځم دا دی چې دا زمونږ خلک یې نه کوي او بیا به لګیا شو دا شرح به وکړو بیا به مخې ته ځه بیا به لکه مثال کې امین بالجهر حدیث راغی لږ صبر امین بالجهر صحیح دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه او د صحابو نه راغلي خو موږ په عمل ځکه نه کوو ځکه چې دا د امام صاحب په مذهب کې نشته ځکه چې دا حدیث کې زه مخې ته ځه دا به شرح وه ډېر قیمتي شرح صرف حدیث سره ودرېږي په کوم ځای کې چې کوم حدیث سره لکه دشمني هغې سره لږ ودرېږي د الله نه یېره پکار ده. قرآن او حدیث ټول دین دی په دین کې پالتو شی نشته. نو زه به په اختصار سره د رفع الیدین دا مسله تقریبا لږ څه پاتې ده په دې کې به بیان کړم. امام نووي رحمه الله وایي د مسلم شرح کړی ده وایي د رفع الیدین دا مسله ډېره اهمه ده. ولې؟ وایي ځکه چې دې ته د مسلمان په ورځ کې د 20 د 30 د 40 پیرونه زیات ضرورت راځي. نو چې داسې مسلې چې انسان ته د 20 30 40 پیرونه زیاتو ته ضرورت راځي نو دا به اهمه یې که دا به پالتو مسله اهمه مسله. دویم پکې امام بخاري رحم الله وایي امام بخاري په دې باندې یو ځان له کتاب لیکلی رفع الیدین په عنوان باندې امام بخاري یو کتاب لیکلی. امام بخاري خو تاسو ټول پېژنئ. هغه په کتاب کې دا خبره کړې ده چې په صحابو کې داسې صحابي نشته چې د هغه رفع الیدین نه کول ثابت دي. یعنې ټولو صحابو به رفع الیدین څه کوو په منځ کې دا به یې کوو. ټولو صحابو د ابوبکر صدیق نه واله د
کشر صحابي بوي ټول برفلدین کو د امام بخاری نقل کړي. په دې کې علماء کتابونه لیکلي دي. زه د وسنی علما نه یم چې سره وایي چې ها ځینې کسانو لکه د خپل علاقې د مولا سره دښمني او ځکه موږ سره یو کس په یو مسله کې ورځ باز شروع کو په مسلو ته ما ډېر دلایل خو ډېر سخت متعصب انسان نه منله. بیا ته ما ګوره په دې باندې شیخ بن باز رحمه الله هم په دې باندې چې د فتوا ورکړې ده وی کوم ځای کې د نماغه کتاب د شیخ بن باز چې کوم فتاوا ده مې راوړه مې دوه خا بیا وی صحیح ده دا مسله به یې نه مې لکه دښمنی ستاسو د پښتون سره ده وی نه الته چې کومه حدیث ته جدا دي دي چې حدیث جدا دي څه جدا دي صرف تعالی قار په دې درځي د خبر په دینه باندې چې لکه د ستاسو د قوم نه دي نو دا سړی زما په قوم کې دی ولې د دې خبرې کوي د اوسه پوری پر فلسطین باندې چې اعتراض کوي چا په سعودي باندې اعتراض کړي چا په یمنی او په بنگالي کړي نه دی کړي خو چې ته جمعه ته راشي او فلسطین دی کړو په تا باندې اعتراض کوي ولې ځکه چې د قومي نتبه نه کی اکبل سوګي کینو سنت دی هغه سنت دی رسول سنت دامشتي دغه مشتي بیا وي دامشتي او دغه مشتي نو چې دامشتي او دغه مشتي نه پښتون ته ولې منه کی فريده کنه چې پښتون په دی باندې عمل وکي نه دي ځینې کسانو د خپل چې جبه ولا علمي او د علاقه علمي د سره نه لګي نماوي چې په دی باندې علماء کتابونه لیکلي دي نو ځینې کسانو چې او اوس به چې د شمولیانو لیکلي نه زه پوخاني علماء هم دننه 1200 1400 او دننه زر کاله مخکې امام بخاری رحم الله امام بیهقي ابو بکر البزار او دین له نور علما چې کوم د بخاری زړه علما دي په دې مسله باندې کتابونه لیکلي امام بخاری ته ګور تقریبا دننه سو کاله مخکې تیر شوی 1200 کاله مخکې تیر شوی 1200 کاله مخکې هغه په دې مسله باندې کتاب لیکل پاکستاني و کنه امام بخاری پاکستاني و د بخارا خو د پاکستاني پیژندو نه انډیا پیژنده کوم چې وستي ځکه یو کس سره ما ورځ په دې بخاری باندې با شروع کو ما ته ویلي په بخاری کې رفلدین حدیث چیزه جاهل سره لکسات مخکې موږ ټول مفتیان یو او چې به د کار زیره شي بل ته هیڅ ناراضي او جاهل سره د غریب ګیرم نه او بریتم لري کړو او غوله منډه ودوانه پاک کړو ما ته وی چې ولي بخاری کې حدیث چیزه ما وشتي وی ته ما ته یما بخاری راوس خپل مکتبین او غته مو کومه د بخاری دي شړ وروړي ویله د پاکستان بخاری کې سعودي عرب بخاری دی ما اوس د تاسو ما کتاب تر اوسه کې مې غوړم ما ته چې کله پاکستان ته لاړې او د پاکستان بخاری دي نه لواغستو پای کې ودا مسله وکړه امام بخاری خو دنه 1200 کال مخکې تر شنه پاکستاني او نه انډین او نه بنگالي او نه سعودي هغه دا مسله ذکر کړه په دې نه ذکر کړي چې په دې ملک به عمل کیږي په دې ذکر کړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده. ها امام شافعي رحمه الله امام مالک رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا ټول چې څومره امامان تیر شوي د مشهور د ټول د وی جرف دین د رسول صلی الله علیه وسلم متواتر سنت پر خو دین دي پکار زبرت په یو دلیل وخم ابو حمید الساعدي رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره او صحابي او کشر صحابي او د تقریبا په نهمه یا په لسمه هجری کې د رسول سره ملاو شي دا مسله د غور سره ووري او که زما په خبره کې څه کمزورتیا او یا غلطي او یا زیاتې او نو ماته خاصه پر بیان په اخره کې وای خو مسله اوریده د خیر سړي کار دی او د مسلې نه تخطیده د رقم خر سړي کار دی. ابو حمید الساعدي رضی الله عنه د حدیث امام ابن خزیمه رحمه الله راوړی صحیح حدیث ته او بخاری کیم دی امام ابو داود مرو ترمذی ابن ماجه دارمی او نور ډېر شي کتابونو کې حدیث راغلی چې د لسونه زیات صحابه نه سو مشران او کشران ټول ابو حمید الساعدي ملتناسونه دي صحابه به یو بل تداوی چې زه ته پاسه مونږ کې رسول الله بسنګ مونږ کو چې لکه کچا کې څه غلطي چې هغه ختم شي نو هر یو په نمبر پاسې دو ابو حمید الساعدي چې ما غوته و چې پتا شو ټول کې د رسول الله مونږ ماته خیات دي وی هغه سید ته پاسه ودرې څنګه موږ وکوا نو امام منځکو او په منځ کې مرفل الدین کړو د اولین تکبیر سره به د رکوع سره به د رکوع نه بعد او به د دوه رکعات نه دریم تر پاسې دو چې کله موږ ختم کوو هغه ټول دا وي چې زمونږ دی په الله باندې قسم رسول الله بدقه شاموس کو لکه دا اجماع شو د صحابه وسه شو اتفاق وکړي چې رسول الله بدې شي موږ کو
دا څومره عجیبه حدیث ځان سره یاد ساتي. امام یحیی ابن یحیی دا یو غټ محدث تیر شوی دی، ابن خزیمه کې دا روایت دی. هغه وایي د ابو حمید الساعدي دا حدیث کوم چې ما بیان کړ چې دا څوک ووري پر فرضین عمل نه کوي، دا ډېر سخت خطر کې دی او د دین بعد فرضین پر خودنه دی پکا، ځکه چې هغه دومره صحابه په منځ کې وکړو، صحابه ټول شي جلوکو اقرار وکړو. خکه دا عمل د رسول صلی الله علیه وسلم نه کولم ثابت نه، یو صحابي به ویلې چې نه سو چې ستاسو عمل سره رسول صلی الله علیه وسلم بالکل دې سمجھ نه کړي، دې شی به کوم کړي، یو به کوم دا خبره دا نه ده کړي. امام سعید ابن جبیر رحمه الله وی رفردین مبارک هو شیء یزین به الرجل صلاته، رفردین خلق دې لپاره کې چې ناموس په خپل ښکاری. وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، او د رسول صلی الله علیه وسلم ټول مرګرو به رفع الیدین کول. نه دا سنه متواتره ده، متواتره د رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زیات حدیثونه په دې کې راغلي. بلکې یو عالم دی شیخ خالد گرجاکی، شیخ خالد سلفی گرجاکی الله سبحانه وتعالی دې وبخي مړل، هغه په دې باندې کتاب لیکلی دی، هغه 4.5 دلیلونه په دې باندې نقل کړي، 4.5 دلیلونه په دې نقل کړي چې رفع الیدین د رسول الله سنت دي. 4.5 او مسلمان ته چې نیم حدیث ملو شي په عمل کې، نیم 4.5 نه بعد به یې سره چې په عمل لکو خیر سړي به خپل مرجع چې څومره یو سړي د رسول الله په حدیثونو مین. عقبه بن عامر رضی الله عنه هغه وی رفع الیدین کول چې کله انسان رفع الیدین وکي یو پیر چې یو پیرو کې لس نه کېنی دي، ځکه چې د هرې ګوتې لپاره یو نه کیده، هرې ګوتې لپاره یو نه کیده. نو تاسو اوس د مسعودن د منځ کو بدی کې سو پیر رفع الیدین راځي، په اولنی رکعت کې 2 پیری، په اولنی رکعت کې 3 پیری، بیا 2 پیری، بیا د بل دویم رکعت نه دریم تر پاسې به شو شپږ شو، بیا 2 پیری اته، بیا 2 پیری لس د سو شي سونه کېنی شي سل نه کېنی، سل نه کېنی په دې منځ کې ته به دې ملاوي. ځینې کسان وایي نه خیر سنت دي، لکه دې د نیکانو ته دې مزاح غونډه کې ښکاریږي نه غواړم. حالانکه د صحابونو دا نقل چې ځینې صحابه بهر ته وروتو بازار ته او ګرځېدو به سلامونه به اچول به خلکو، نو چا به تاسو سامان لګنه وي نه موږ راوتو سلام اچو به خلکو، ځکه چې موږ د رسول الله اورېدلي چې به سلام اچولو باندې ډېرې نیکانې نه هغه به د نیکي د ګټلو لپاره به بازار ته راوتو چې سلامونه به خلکو واچي، او موږ ته نیکي تیاره ملاویږي موږ نه خیر نه کولو مشتي او کولو مشتي. او دغه خبر لزر اعظم چې دې خبره کې داخله کې رښتیا وایي که دروغ وایي چې کولو مشتي او نه کولو مشتي. نو په یو پیر چې ته لاسونه اوچت کړي نو څو نیکیانې دي؟ لس نیکیانې دي، نه ځان مه محرومه کوه. امام تقی الدین سبکی رحمه الله دا یو عالم تیر شوی دی، هغه یو رساله لیکلې د رفع الیدین، ډېر پوخانه عالم دی او هغه د هغه صحابو هغه نومونه نقل کړي کومونه چې دغه حدیث راغلي د رفع الیدین کولو ده: ابو بکر، عمر، عثمان، علي، طلحه، الزبير، سعد، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبيده، مالك بن الحويرث، زيد بن ثابت، ابي بن كعب، بن مسعود، ابو موسى، عبد الله بن عباس، حسين بن علي، براء بن عازب، زياد بن الحارث، ابو سعيد الخدري، سهل بن سعد، ابو قتاده، سليمان، عمرو بن العاص، عقبه بن عامر، بريره، ابو هريره، عمار بن ياسر، عدي بن عجلان، عمير الليثي، ابو مسعود الانصاري، عائشه، ابو الدرداء، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، انس، وائل بن حجر، ابو حميد، ابو سيد، محمد بن مسلمه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهم اجمعين. د ټول صحابونو د حدیثونو نقل چې موږ رسول صلی الله علیه وسلم پر رفع الیدین کولو باندې، بلکې هغه چې د مکی علما، د مدینی علما، د یمن علما، د شام علما، د عراق غالبا علما، هغه ټول د رفع الیدین کول سړي د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دي. بلکې عجیبه خبره ده چې احناف علما هم دا مني، کوم چې حق پرست علما به پوخانی تیر شي دا اوسنی لږ متعصب ډیر دي، کوم چې مشهور علما لکه اوس شیخ شاه ولی الله او ځینې کسان کوم چې علم سره تعلق ساتي هغه پیژني چې دا یو مشهور عالم په انډیا کې تیر شوی دی، پوخا حنفي عالم. هغه په خپل کتاب کې حجة الله البالغه والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع، کوم سړی چې په منځ کې لاسونه اوچتوي یعنی رفع الیدین کوي د زما د هغه سړي نه خوښ ته کومې جنه اوچتوي، ځکه چې د باغ حدیثونو باندې عمل کو چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ډېر زیات را نقل شوي. دا یو حنفي عالم خبره ده. ځینې خلک موږ د امام صاحب په مسلک
نو دا د امام صاحب د مسلک د عالم خبره. په بل عالم دی امام ابن ابي العز الحنفي، امام عبدالحي لکنوي، شیخ ابو الحسن السندي، شاه اسماعیل شهید، قاضي ثناء الله پانی پتی، دا ټول علما مشهور علما بخاری تیر شوي دي په کتابونو، غړ کتابونه لیکلي، مجلداتو کې کتابونه. هغه د دې خبرې اقرار کړی دی چې رفع الیدین د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دي، د پرېښودنې دي پکار. او کوم حدیثونه چې په مقابل کې را نقل کوي په هغه کې هغه یو څو حدیثونه دي، یو څو ټول کمزوري دي. او مشهور حدیث پکې عبد الله بن مسعود روان دي. عبد الله بن مسعود نه وې دا دي چې هغه چې د رسول په شامونس کوم په اولنی کې رفع الیدین کړو به ونه کړو، تکبیر تحریمي سره کړو به ونه کړو. دا حدیث زنه مګوره، دا حدیث چې کوم علما دي بخاری چې کوم رشي په قبرونو کې پراته دي، شلو امامانو دا حدیث کمزوره کړي. په دې باندې محدثینو اتفاق دی چې دا حدیث کمزوره به عمل نشي کې. نو زمونږ د حدیث سره څه دښمنی؟ لکه سات مخکې ما سوي چې دعای استفتاح د رسول صلی الله علیه وسلم د دسم راغلی ده، دسم راغلی ده، دسم راغلی ده، دسم راغلی ده. او موږ له څه کول پکار دي؟ په ټولو باندې عمل کول پکار. چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله دي ثابته چې رفع الیدین نه کولو مشتي، نه زموږ دغه سره څه دښمنی ده؟ زموږ سره څه دښمنی شته؟ او په ویترو کې راځي نه کسان د ویتر د دیم رکعت کې په منځ کې به رفع الیدین کې، حالکه دلته رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین راغلی نه. او الته کوي په کوم ځای کې چې نه دي ثابت الته کوي، او په کوم ځای کې چې ثابت کینه الته نه کوي. اوس ګور الته نه دي ثابت چې مونږ نه کوو کنه، دلته ثابت دي چې مونږ کوو. مسله ټوله د حدیث ونه ده چې حدیث سوي مونږ په عمل کوو، چې صحیح حدیث راشي مونږ په هغه باندې عمل کوو. یو څو خبرې دوه درې خبرې په هغه باندې مزه خپل موضوع ختمه کما. ځینې کسان د حدیثونو منسوخ شوي، آسان جواب ځینې علماء دا کتل نه سو مولیان خاص کړه د عوام چې گمراه کوي چې هغه د حدیث نه دا منسوخ دي، دا منسوخ ده، منسوخ ده، منسوخ ټکی یاد کړي. او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو سره غم نه چې په سونو حدیثونو زده خبرې درسه پالتو کوم چې دا منسوخ دي. منسوخ څه ته وایي؟ منسوخ دي ته وایي چې یو خبره په شریعت کې او بیا بل راشي او دا اولنی سکی اولنی ختمه کی، دي ته نسخ وایي، ناسخ او منسوخ. یو حنفي عالم دی علامه سیندی حنفي رحمه الله، دا حنفي عالم دی، د امام ابن ماجه کتاب چې د باغمن حاشیه لیکل ډیر عجیب خبره کړې ده. وې زمنګ ځینې احناف وایي چې رفع الیدین کول منسوخ دي، خو یې دوی ته دا وایم چې دا خبره پرې دی، دا خبره ډیره سخته کمزوري ده. او کدی مقابل کې د بشرا کسان را پاسې نو هغه به د باندې دي سره دوی چې به تاسو سره جواب نه وغرت بسې چې تاسو وایي چې عبد الله بن مسعود ویلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم رفع الیدین نه کول، هغه ضعیف حدیث نه استدلال کول. او عبد الله بن مسعود رانه مشهور او مشر صحابي دی. او دغه چې دی دا وائل ابن حجر یا ابو حمید الساعدی دا کشران صحابه دي چې رسول سره په نهم کال او په لسم کال کې ملاو شوی، یعنی په اخري عمر کې ملاو شوی. او هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم څه کول نه کول به وی داخله کو د بشری پاسې او به برته دوی چې داخلنی حدیثونه دي. نو دی اخرنو هغه مشر صحابي هغه حدیث کړي دي منسوخ کړي، نو الټا خبر په دوی باندې واپس شو. پوه شوې نو به خبره عبد الله بن مسعود مشر صحابي دی، هغه ویلي چې نه کوي، ضعیف حدیث دی. هغه د استدلال کوي چې نه دیګی دی زه صحیح ده. دا کم صحابي چې وی چې کوي او که ډیر صحابه دي مې مخې ته نمونه ذکر کړو. یو پکې ابو حمید سعیدی دی، بل پکې وائل ابن حجر دی. دا د رسول سره په اخرنی کال کې ملاو شو، هغه نه بعد رسول سره وفات شو. دوی په دغه وخت کې رسول سره لیدل چې هغه رفع الیدین کول، نو مطلب دا شو چې اخرنی مسله دا شو کول او مخکې نه کول. نو دا ورستنی مخکینی ختمي کې دا مخکینی ورستنی ختمي، ورستنی چې مخکینی ختمي. نو هغه علامه سیندی حنفی رحمه الله هغه د خپل خلکو ته ګوډه خپل نصیحت کړي چې د منسوخ د قسمه کوي ګوره دي کسانو کو ته دا خبرو کړو تاسو سره به سنئ. د منسوخ قصې نشته. ځینې کسان دا وایي خجو ته دا ثابت کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم مرګ پورې کول، دا ډیره خطرناکه خبره ده، ډیره خطرناکه. کما ته چا دي شو او ته چا وایي زه ته یو طریقه خیم چې ته څوک وایي چې ما طرف ردین ثابت کړي د مرګ پورې وایي صحیح ده. پر رفع الیدین کې خو زموږ سره اختلاف دی. رسول صلی الله علیه وسلم با په منځ کې رکوع کوله کنه نه دی بسوي چې کوله کنه کوله په دې باندې ټول مسلمانانو اتفاق دی. وای ما ته دې حدیث خو چې بای کې دی چې مرګ پورې کوله او خو ما ته دې حدیث دې الفاظ برته خې چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ پورې رکوع کړي، سجده به کوله کنه کوله ابو یې کوله، وای دې الفاظ راته خو سجده به د مرګ پورې کوله.
کدا تپوسونه ته شروع کړو نو والله چې په ځان باندې ډېر خطرناک دروازه کوله وکړه او غیر مسلم بدنه تپوسی کو جواب به سره نه ځکه چې په حدیث کې دا نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کار همیشه کوو خو په حدیث کې دې شرایط چې رسول الله به دا کار په منځ کې کوو بس و زمون کار مخې ته سره په دې باندې عمل کوو کنه دا تپوس وکړو چې مرګ پورې کړی دی کنه دې کړی نه موږ په عمل کوو نه څنګه چې پر فلدینو کې دې الفاظ نشي چې رسول الله د مرګ پورې دین کوي دې حدیث خو نشته نو دې خو د رکوع په باره کې نشته دې خو سجده په باره کې نشته دې خو ته چې په اوله کې د تکبیر تحریمه کې ولاسونو سره اوچته دې خو ټول لاسونو اوچته کنه دې حدیث هم نشي چې رسول الله مرګ پورې تکبیر تحریمه ویل ولاسونو اوچته ول دې شو غایزه د دې ځینې کسان د حق په مقابله کې لمنډه ګډي وډي شروع کی لکه د ځینې ما بخپل دی مولوی سره په انټرنیټ باندې خبرې کولې او دا پوخانو علماء ځینې متعصبین خپل کتاب کې دا خبره لیکلي ما ته وی ما ته چې تاسو یو مذهب راونی چې وای به روان شي ودې دلیل شتي ولې ته چې پیغمبر کې ودې دلیل شتي لکه چې څوک په امام سے باندې خبره کوي چې لکه د امام سے په سیدی سي مزه لکه څنګه چې پیغمبر په ځینو دوی به اعتراض پچا کوي پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې مطلب دا چې امام سے او رسول صلی الله علیه وسلم یو شی ځکه خو دا وی کنه وی تاسو ولې د رسول صلی الله علیه وسلم کوي څو د کوپر خبره لازمي خلک د حق په مقابله کې لمنډه ګړي وړي شروع کی یو بوله دا جواب ورکړي چې تماته دا ثابت کړي دوی متو وزیر ته ثابتو چې رسول الله د مرګ پورې فرضین کړي نو دی وې څنګه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه حدیث دی وې ما عبد الله بن زبیر رضی الله عنه اول حدیث دا غلی عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ماغه یو پیر منځ کو نو به دې مرګرو ته وې ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیمه ځمانه لیدلې او په حدیث کې دا دی چې ابوبکر فلدین عبد الله بن زبیر بکر فلدین کړو رکوع سره رکوع نه بعد او په اوله کې نو چا دې تاسو کوی ته دا موږ ولې وکړو ناغوي وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیر دې موږ کړو ما دا غنه دې ته پوښتنه وکړه چې تاسو وکړو نو ابوبکر صدیق ماته چې ما رسول سم لیدلې چې هغه به دې موږ کو اوس ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې ما ته رسول الله سم دا موږ خو له رسول الله سره وفات شوی رسول سم څه شوی دی کدا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې پرې خو دی نو بیا ابوبکر صدیق د مرګ نه بعد کړی وي یا هغه پرې خو دی چې منسوخ شوی دی ناغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد هم لګي د رسول دین کې دلیل له بدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ پورې رسول دین کړی ابوبکر صدیق وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا خوري جبريل علیه السلام او جبريل ته چا خوري الله ته خوري سند د زمکه نه د اسمانه پورې سند رسی د زمکه نه د عرش باندې چې کوم رب دا پورې سند رسی وي دا منسوخ دی او د اشاری دی په دې پورې بخاندي او په دې پورې مزاق کوي بل دلیل په بتداوخه چې وائل ابن حجر او ابو حمید ساعدی دا کشران صحابه دي او د رسول سره په کم کال کې ملو شوی دي په نهم یا په لسم کې دوی چې موږ رسول سره پر فلدین لیدلې دا دلیل به دی چې د رسول سره د جون په اخري وخت کې مر فلدین کړي دي نه ثابت شو چې رسول سره د مرګ پورې فلدین کړي دا یو خبره چې خلک کې ډیره مشهوره یو خبره د خلک ډیره مشهوره کوي چې لمنډه د چا په خبرو کور د ظلم نه کی وې دا فلدین به رسول سره سم دي لپاره کول چې شاته به مشرکان ولاړو دا غوي سره بسو پترخونو کې به بوتان اولنې جواب د دې د آیت ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې کمزور او غالب وو کمزور او غالب وو کمزور ازینو غالب وو کمزور او رسول صلی الله علیه وسلم طاقت وو نو د مشرکین زور ډیر زیات وو نو مشرکین ته ضرورت نشي چې رسول په شاته منځو کې صحیح خبره به پوښوي او کمزور سره یری کنه کمزور د زورور نه یری نو دې چې زورور د کمزوري نه څنګه یری چې رسول په شاته منځوم کوي یو خبره نه د مکی خو مسله ختمه شو د مکی مسله ختمه شو اوس راځو مدینه له په مدینه کې منافقان پیدا شو ولی ځکه چې مسلمانان په زور کې شو او منافقت هغه ځکه په کوم ځکه چې د منافق سړی زور نه رسی چې کله زور رسی نو منافقت ته ضرورت دی ها نو منافقانو چې چلو کو
په ظاهر یې څه ووایي وایي موږ مسلمانان یو موږ څه یو مسلمانان اوس دا د مسلمانانو په مخ کې څه دي مسلمانان دي په اول صف کې ناسي منځونه کوي د رسول سره په جهادونو کې هم ګرځي او بالکل د مسلمانانو په شان شکل او په شان کارونه کې خو په زړه کې کافران دي او په زړه باندې څوک عالم دی الله عالم دی ښه اوس دا منافقان به دا چل کوي چې رسول سره ته به وایي چې موږ ایمان راوړی دی او بیا په ترخونو کې بوتان ګرځي تاسو ته په منافقان د منافقت څه مطلب دی منافقت خدا مطلب دی چې مخامخ وشم پښه پټ بل شه نو دغه مخامخ بوتان ګرځي یو د منافق سره وي دغه مخامخ بوتان بدیږي کې خو دین به خو د منافقت خبره دي ختمه شو دا یو خبره شو د دې پرد کې دویمه خبره ده وای د دې د تا چې کوم قصه وکړه سره وخپېشتي پر رب العزت مې قسم مور دې چې بچی نه دی راوړی چې دې په یو کتاب کې وخی دا د سره شتینه په کتابونو کې بلکې کم علما کم چې درانه علما دي کدي چې وایم چې لکه مثال کې رفردین نه کولو مشته او کولو مشتي ناغوم ګوره دا قصه نه بیانې بلکې دې قصې پر او خان دي دا د کوم مليانو کار دی کوم چې صرف خلاصه او مونیه ویلې ده او دې کلی کې نه ناس ادانو ته جناسي وړي کوم ته کې مولای شي دې دا قصې جوړي هغه علماء دا خبرې نه کوي ښا نه د دې نه سرشتونه خپېشتي او نه امام صاحب نه امام صاحب شاګردان وي هیڅ هم نه دی درېمه خبره دې پرد کې ده څه سادهګان خلک دي وی شاته کسانو چې بلاسونه اوچت کړو نو بوتان به شو وړي خکه دې د لاسونه دي شي ونیسي بیا دې جوخ بیا به ویلي دې دوی نو دي او کبل پروز ویلي دلته در فلدین سره نو په اوله کې چې د تکبیر تحریم وکړه الله اکبر باغی سره لاسونه اوچت کړو کنه اوچت کړي الته ورنه ولیدا رکوع چې انسان لري لاسونه څومره کولاو شي په دې کې ورنه ولیدا سجده کې ورنه ولي بل دا څومره قمقل چې بترخ کې خو به جیب کې ورنه یږي درې مده چې څومره قمقل لکه په کور کې کېده خو لک سات موږ د بیلر چې کور کې عبادت کوو د بوتانو کنه نو جمعه ته ځان سره په سکه راوړي په نور سکه نه په ترخ کې نیولې راوړي ځان په مسلمانانو باندې مې دکې چې په ترخ کې دراوړي ښا صحابو ته پته و چې څوک منافق ته او څوک مسلمان دی کدا بوتان بل پرز دنیا به خو په صفه پته لګېدلې وګنه خو بوتان خو نه دي نیولې او اخرنی خبره زموږ په درس کې ده چې ځینې خلک دا وایي چې دا مشته او دا مشته خدای راته چې ګوره دې په دې خبره کې رښتیا نه دی ته زما سره اتفاق کوي کنه کوي چې ډېر خلک چې دا مشته دا مشته دې په خبره کې رښتیا نه دی وجه دا ده چې د 500 کارو بوډا سره چې ته ملاو شو دا وته چې دا د رسول الله مضبوط سنت چې ټول صحابه په عمل کړي دي یو حدیث دي شني شي به کې دای جنشتي نه دی به دامشتي او دغه مشنه بیا ته تاسو عمر د 50 کالو ته په 50 کالو کې دی په دې څومره عمل کړي دامشتي او دغه مشنه بیا په کاري چې موږ بالکل برابر په عمل کوو کنه کله په دې کنه زما خبره غلطه ده کله په دې کنه نه دې په دې تر باندې عمل نه کې خپل رانی ولیدا او په خپل باندې سوې وې دوانه شتي نه دې دروغجن دي کې رښتینه دروغجن دي کدی رښتینه به خپل خبره کې نه دوه به مولې چې سیدا دي شی به هم کول او کبل پرز د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث صحیح ثابت شي بل پرز شي ما که ثابت شي یو حدیث دی او قبل تر ته بسونو حدیثونه نو بیا هم سکه ډیر به کې او کله به نه کې کبل پرز ثابت شي الا چې ثابت شي الا ولته ثابت هم نه نو رفریدین کول د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دي او هغه د مرګ پوری کړی دي او په دې باندې دلیل نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم ندی کړی کوشش کوي په دې سنت باندې عمل کولو په دې کې الله ځانته یاد کوي ځانته مرته کې شوم عظیم رب دې هغه سره به حساب کتاب ته ودرېږي دا غي یره پزړه کې پیدا کړي د کلی کور تر ماما نکه دونه مېره بل دلی چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان ترایت چې د قیامت پر ورځ به شفاعت شو کوي د رسول صلی الله علیه وسلم کوي د حوض کوثر وببا د دبل اسمن خلق سکی جنت دروازه به دغه انسان کولاوي او ته دغه په سنت عمل نه کوي به څنګه د ارمانونه کې چې زم جنت تر د سره یو زلاړو د حوض کوثر وبم وسک نو دا موږ ټول ورونو ته نصیحت کوو چې په دې سنت باندې خپه مضبوطی سره عمل کوي